السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران ملګرو، په نننۍ درس کې درته دوه موضوع ښیم. لومړی موضوع مايک ته او دوهمه موضوع ريبن د موبايل. نو مايک څه شي ته وایي؟ لومړی راځو د مايک معرفي ته. مايک په موبايل کې هغه وړه برخه ده یا کوچنۍ برخه ده چې د یو شخص غږ د دې طرفه یا د دې خوا نه مقابل شخص یا نفر ته وړي. په څه معنی؟ مثلا تاسو په ټلیفون کې غږیږئ، ستاسو غږېدا چې د دې خوا نه یې بل نفر ته وړي. دا وظیفه د کومې برخې کیږي؟ دا د مایک د برخې کیږي. مایکونه په موبایلو کې ډیر زیات مختلف دي او زه غواړم چې څو مثالونه دلته تاسو ته وړاندې کړم. لومړی دا مایکونه د ګران دوستانو دا نوکیا 1280 موبایل ده او یو ځای داسې مایکونه دي دغه S2 یا S2 موبایل د ګران دوستانو دغه مایک ده او دا مایک د ريبن سره راځي د چارج ځای سره. دا د مایک برخه ده او دا مایکونه ګران ملګرو نشي تاسو تبدیلولی. مثلا که بعضې وخت خراب شي دا بسته ريبن به ورسره تبدیلوئ، ځکه دا دلته کومه داسې ځای نه لري چې تاسې بدل کړئ. او دا ريبن یې ارزانه دي په بازار کې، په ارزانه باید تاسو کولی شئ واخلئ او ورته تبدیل یې کړئ. بل دا رقم مایکونه دي ګران دوستانو. مایک ټول یو شی اما فرق کوي ډیزاین یې. او نوکیا 1400 موبایلو کې چې دا بیا بل رقم مایکونه دي چې دغه ځای ده. نو ګران دوستانو مایک څنګه چې کول شي، زه به اوس تاسو ته د چیک طریقه وښیم چې مایک څنګه چیک کیږي او په موبایل کې چې کوم مایک وي ځای څنګه چیک کیږي چې آیا دغه د مایک ځای جوړ دی که جوړ نه دی. تاسو لومړی باید میګر راواخلئ. چې میګر مو کله راواخیستو د مثبت او منفي به د مایک په برخه کې ولګوئ. که چیرته یعنې 1400 شمیره ورکړه دا مایک چې دا ډیر ښه اواز وباسي، یعنې ښه قوي ده دغه برخه یې. او مثبت منفي ګران دوستانو داسې تاسو معلومولی شئ. منفي بدل ته په دې زیړه برخه کې ونیسئ. زیړه برخه چې دا منفي ده د میګر دپاره په موبایل کې، او مثبت به دلته په د مایک په دواړو پایو کې وګورئ. دلته یعنې کوم عکس العمل یې ونښود، دا په دې معنی چې دا طرف یې مثبت دی. او دې خواته چې دا اواز کوي کله چې منفي د منفي سره په میګر کې ولګي، یعنې دا کومې برخې څه دي مثبت او منفي د میګر. دا که چیرې مثال په تحت کې تاسو دغه دوه برخې سره وصلي، دا ګورئ دا شی ده دغه منفي ده، یعنې دا بیا داسې کار کوي. نو دا منفي شوه دا مثبت. او ګران دوستانو زه غواړم چې اوس درته د مایک د تبدیلېدو چالو ښیم. هیله ده چې ویډیو به تر اخره وګورئ. که څه هم ځینې مایکونه ډېر په اسانۍ سره کولی شي تاسو تبدیل کړم، ځینې چې دي بیا زحمت غواړي. نو راځم دغه د 1280 موبایل مایک وباسم چې دا څنګه ایستل شي. تاسو چې ته ضرورت لرئ اډګن ته راځو، اډګن چالانوو. د چالانولو تکمه یې کېکاږو، د ګرمېدو یا حرارت درجه یې اخر ته رسوو، یعنې فل باید او هوا یې چې ده باید کمه وي.
ترڅو نورو پرزو ته ضرر ونه رسیږي. ګران دوستانو اوس راځو لږ پیسټ په د مایک باندې ورته اچوو ترڅو دا لمې لږ زر ولی شي. پیسټ خو تاسې پیژنئ. دلته هم پیسټ ورته واچوو. نو اوس راځو اډګن ورته نیسو. ګران دوستانو همیشه به کوشش کوئ چې کله داسې مایکونه تاسو وباسئ نو زور به ورسره نه کوئ. که چیرې زور ورسره وکئ دا مکمل د مایک پایې چې دي دا به د منځه یوسئ. کله چې لیم ولی شي ګران دوستانو نو مایک په خپله بیا راوځي. لیم ولی شو دغه هم مایک اډګن مو ګل کو. ګران دوستانو اوس دا په میکر باندې چیک کوو چې آیا دا رابطه نه وي قطع شوې. بعضې وخت چې کله تاسو حرارت ورکئ نو دا کومه رابطه د مایک چې دا دغه قطع کیږي یا د منځه دی. نو اوس راځو دغه رابطه مو په میکر باندې ګورو چې آیا دا مایک رابطه جوړه ده او که جوړه نه ده. میګر چلانو. نو دغه ګران دوستانو دغه مایکو کې چې دا کومه د موبايل لمې چې درته ښکاري کوم د موبايل لم چې ښکاري دغه مثبت او کوم څنګ کې چې ښکاري لم درته دغه منفي ده. وګران دوستانو دا رابطه جوړه ده یعنی مایک صحیح ده. تاسې کتای شئ د میګر شمیرې. په میګر کې ګران دوستانو شمیرې چې ورکوي بیا داسې کوي چې مثبت منفي چې سرچپه شي بیا شمیره ورکوي. تاسو ګورئ چې کله زه دغه مثبت هغې چې ده دغه منځ کې ده او منفي څنګ کې ده چې کله زه دلته انده کېږدم دا بیا کار نه کوي. دا د کوم د میګر خوله چې ده دا چې زه دلته کېږدم بیا کار نه کوي. سرچپه یې چې کوم بیا کار کوي. صحیح ده مشکل نشته رابطه یې جوړه ده. نو اوس د دغه دپاره به تاسو څنګه مایک ورته تبدیلوئ. نو یو نوی مایک به راواخلئ. دغه یونیورسل مایکونه یعنې هر ماډل ته کار کوي. دغه مایکونه به راواخلئ او د کاوې په واسطه به یې دغه ته ولګوئ. نو لومړی لږ پیسټ په دغه برخه کې ورته اچوو. دغه برخه کې لږ پیسټ اچوو. پیسټ یې دغه دپاره اچوو چې تر څو په دغه برخه کې دا لیم صحیح ونیسي. که پیسټ نه وي بیا لیم صحیح نه نیسي. نو اوس لږ لیم راخلو. دا هم لیم دی. کوشش به کوئ چې دا پایې در سره وصل نشي یعنی مثبت و منفي چې دي. ګران دوستانو لیم مو ورکو. اوس راځو مثبت په مابین کې لګوو د مایک. دلته به کوا ورته ونیسئ چې هم نیوله دغه لیم به ولی شي. هغه نه بعد بیا د مایک مثبت پای دلته لګوو.
ګران دوستانو مثبت پایه ولګېده، اوس منفي لګوو. که څه هم دا کار لږ باریکي غواړي. دا هم ګران دوستانو مایک ولګېدو. بیا به تاسو څه شی کوئ؟ په دې مایک باندې به لږ داسې لابرتیب شی لګوئ تاسې، یا هم د رویا سریخ چې ورته یې هغه به پرې لګوئ. نو راځو لږ پلاستر په دغه برخه کې لګوو. پلاستر ځکه ورته پرې لګوو چې دا کوم مثبت منفي دي دلته دا مایک پې کېښودل کېږي، هغه بیا شاټي کوي. شاټي وکړي نو بیا اواز نه کوي، ځکه منفي او مثبت لري مایک. خو اکثره وخت داسې کېږي تاسو موبایل جوړ کړئ، مثال کور مور ور واچوئ او وروسته چې ګورئ دا جوړ نه وي، دا علت یې څه شی وي؟ دلته کوم مثبت او منفي چې ده دغه بیکار دغه شاټ شوي وي سره. دا هم د مایک تبدیلي وه ګران ملګرو. هیله ده چې څه به هم ترې زده وي. اوس راځو ريبن معرفي کوو. ګران دوستان مخکې د دې نه چې زه ريبن درته معرفي کړم، لومړی غواړم چې د مایک د چک کېدو طریقه هم درته وښیم. نو دا مثبت او منفي لري. دا مثبت او منفي لري، ما خو درته ویلي وو. مثبت او منفي په دې شکل سره کتل کېږي. ګران دوستانو دا د چک طریقه ده. تاسو به میګر دلته د مایک په مثبت او منفي ونیسئ، که چېرته شمیره ورکړه جوړ ده او که شمیره ورنه کړه جوړ نه ده. ښه ګران دوستانو اوس درته ريبن معرفي کوم. ريبن د تارونو هغه مجموعه ده چې ښه په منسجم او منظم شکل سره کار کوي. لکه مثال شیشه چې د تخت سره وصلوي، لاسپیکر چې د تخت سره وصلوي، یا هم د موبایل داسې نورې برخې دي. زه دغه ماډل موبایل هغه درته ښیم ريبن، مثلا دا ريبن ده، دا ريبن د دغه تخت سره داسې وصلېږي. او که چېرته دا ريبن پرې شي نو علت به څه شی؟ سکرین به کیدای شي یا به ځینې علامې پکې راشي، یا به بیخي سکرین کار نه کوي. یا مثال دا د ټچ ريبن ده، دا تاسو ګورئ، دا د ټچ ريبن ده. مثال که دا ريبن چیرې پرې شي کوم وخت، نو ټچ به څنګه یې کار به نه کوي، یا ترې خطا شي. دا ريبن د ټچ ته دا پرې شوې ده، او که چیرې دا موبایل روښانه کړي دا به کار نه کوي. نو هیله لرم چې ویډیو به هم تر اخره کتلي، یو څه هم ترې زده کړي وي. تر راتلونکو ویډیوګانو پورې خدای پامان.